د روشن فورجی سفر د کابل ښکلي ښار څخه د مزار تر زړه او د مزار له زړه نه د هرات تر لرغوني ښار پورې. زموږ هر فورجی سفر یو پیغام درلود، د افغانستان خلکو ته د نامحدودو ارتباطاتو وړاندې کولو پیغام. موږ دا پیغام هغو ښارونو ته ورسوو چې د هغوی د تاریخ، هنر او شاندارو کلتورونو ویاړ لرو. موږ راغلو څو د ویاړلي افغانستان خلکو ته یوه ځانګړې ډالۍ ورکړو، د روشن فورجی چټک انټرنیټ چې واټنونه نږدې کوي، اړیکې ګړندۍ کوي او شیبې لا ارزښتناکوي. هر ګام مو له تاسو سره ستاسو لپاره واخیست او دا ځل د همیشه بهار ښار جلال آباد ته راورسېدو، هغه ځای چې د روشن د بریا کیسه ستاسو په شتون لا ښکلی کیږي او حقیقت مومي. سلام به مردم مهربان ننگرهار، خوش آمدین به ویژه برنامه سریعترین فورجی روشن در شهر زیبای جلال آباد. چه افتخار از این بلندتر که امروز در شهر جلال آباد در میان شما مردمی که صفا و محبت و غیرت شما زبانزد جهان است، سفر فورجی روشن ما از پایتخت افغانستان زیبا آغاز شد. از کابل زیبا سرعت گرفتیم، رفتیم در بین مهمان نوازان شهره جهان در دیار بلخ. سرعت یک کمی بیشتر شد و بعدا رفتیم به هرات باستان و خوشبختانه که امروز با 2 برابر سرعت فورجی روشن در ولایت زیبای همیشه بهار ننگرهار هستیم. پلان‌های جدید الفا پرایم بر شما آوردیم. به طور مثال اینترنت شما خلاص میشه و یا هم بسته را که شما فعال دارین تمام میشه، بازم با سیم کارت جدید الفا پرایم شما میتونین که صحبت کنین، پیام بانین، 24 ساعت شما میتونین که صحبت کنین. مقصد بچه بر ملانجا جور نکنین، فکرتان باشه. این سعی کنین در یک ویدیوی مکمل تمام پلان های الفا پرایم بر شما بازگو خود کردیم. در دنیایی که امکانات نامحدود وجود دارد، چرا ارتباطات ما نامحدود نباشد؟ ارتباطاتی که در هر جای خود را با عزیزانت نزدیک احساس کنید. ارتباطاتی که بدون کدام محدودیت به تمام شبکه‌ها زنگ بزنید. فقط یک شبکه است که این ارتباطات نامحدود را با پلان‌های جدید الفا پرایم برای شما فراهم کرده. با الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت. با الفا پرایم دقایق و پیام‌های نامحدود روشن و دقایق به دیگر شبکه‌ها. او مردم، الفا پرایم واتساپ نامحدود هم دارد. خلاصه اگر الفا پرایم داشته باشین همیشه یک راه برای ارتباط برقرار کردن دارید. شما می توانید با پلان های الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت را همراه با امتیازات نامحدود فعال کنید. 555 را دایل کنید و با الفا پرایم ارتباطاتتان را نامحدود بسازید. روشن نزدیک شدن. شک نکنین برادرها، شک نکنین. علاقمنداست. شرکت مخابراتی روشن بهترین شبکه مخابراتی افغانستان همیشه در کنار شما بوده. همچنان در این قسمت برنامه سرعت 2 برابر فورجی روشن و این دستاورده میخواهیم که بیشتر بر شما اطلاع رسانی بکنیم. پس دعوت میکنیم از جناب رئیس صاحب زون صحوی ولایت زیبای ننگرهار به افتخار جناب عبدالباسط نبیل رئیس عمومی این زون و ببینیم که نبیل صاحب چه رقم تشویق داره که برای شما امکانات آورده در جلال آباد.
بازم سلام. خوش آمدید. خیلی تیز انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ټولو نه وړاندې د زړه له کومې ټولو راغلو خاغلو قدرمنو میلمنو ته د خپل ځان د طرفه او نیابتا د روشن مخابراتي شرکت مشرتابه او ټولو کارمندانو له طرفه ښه راغلاست وایم. قدرمن د ننګرهار د مخابراتو رئیس صاحب، د ختیځ زون د اترا قدرمن عامر صاحب، د صنعت او تجارت قدرمن مسئولین، د ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو قدرمن رئیسان، معاونین او زموږ د ټولنې قدرمنو مشرانو، روشن او د روشن مخابراتي شرکت په دې ویاړي چې ستاسو نن په دې پرتمینه غونډه کې میزباني وکړي او هیله او آرزو مو دا ده چې د برنامې تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ او زموږ د برنامې نه ستړي نه شئ. لکه څنګه چې پوهیږئ روشن مخابراتي شرکت یوازې مخابراتي شرکت نه بلکې یو اجتماعي شرکت دی، یو داسې شرکت دی چې همیشه د مخابراتي خدماتو ترڅنګ د افغانستان ولس سره، د افغانستان اقتصاد سره، د افغانستان ټول وګړو سره په ډیرو سختو شرایطو کې څنګ په څنګ ودرېدلی وو او بیا به هم آینده کې ولاړ وي انشاءالله. موږ د 2024 کال په جریان کې د افغانستان په مختلفو زونونو کې او په مختلفو ښارګوټو کې او ښارونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان د خلکو سره همکاري کړې ده او اوس به هم کوو. رئیس صاحب د مخابرات د اترا قدرمن عامر صاحب شاهدان دي چې کله چې په 2024 کال کې د پاکستان نه د افغان مهاجرینو ایستل شروع شو، روشن مخابراتي شرکت او د مهاجرینو ته وړیا سیم کارتونه او د مهاجرینو اولادونو ته د ژمي ملابس او جاکټونه توزیع کړل. همدارنګه د قندهار کې د سپین بولدک په بندر کې هم دغه عمل ترسره شو. تیر کال کې په هرات کې یوه شدیده زلزله وه چې په هغه کې هم روشن په صدر کې قرار درلوده او د زلزله ځپلو سره هم مالی او هم د کورنیو وسایلو مرستې ترسره کړي. همدارنګه په بغلان کې د سیلاب ځپلو سره همکاري او نور داسې مختلف خدمات چې د مسجدونو سره، د فرشونو، د مدرسو سره، د قرآن عظیم الشان او د نورو ترمیماتو او سلهاو نورو داسې پروژې چې د افغانستان او د افغانستان د ولس سره د همکارۍ په توګه موږ ترسره کړي دي او راتلونکي کالونو کې هم پلان لرو چې دغسې خدمات ترسره کړو. په ضمن کې جناب رئیس صاحب او قدرمنو حاضرینو، موږ په تیر 2024 کال کې شاوخوا 1000 مخابراتي سایټونه په 4G تبدیل کړل چې لله الحمد ننګرهار او مشرقي زون هم د دغه نعمت نه بې برخې نه او په لوی تعداد سایټونه مو په 4G بدل کړل. او د اترا د ادارې په لارښوونو موږ په 2025 کال کې هم د نوي سایټونو او ورسره د 4G دغه لړۍ دوام ورکوو او دا به ترسره کوو انشاءالله. موږ د ننګرهار او په مجموع کې د ختیځ زون په مختلفو ساحو کې ډیر مجهز او عصري د خدماتو مرکزونه جوړ کړي دي او د خدماتو پرسونل جوړ کړی. د جناب رئیس صاحب او د اترا د محترمې ادارې همیشنۍ غوښتنه همدا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې ولس ته د ښو نه ښه خدمات ترسره کوي او دا یوازینی مخابراتي شرکت دی چې په دې اړه ډیر ښه اقدام کړی.
تاسې چې کله تالار ته راننوتلی زموږ ټیمونه م ولیدل چې ډېر مجهز دغه هغه ټیمونه دي چې زموږ په مراکزو کې د مشتریانو ښه راغلاست وایي او مشتریانو ته ټول مشکلات حل کوي. زه نه غواړم چې د دغه محفل تر ټولو زیات ویناوال شمه. زه فقط یو ځل بیا ستاسو د راتګ ښه راغلاست وایم. کوشش وکړئ چې موږ سره د برنامې تر پایه پورې پاتې شي. قسیم جان او نور ملګري دلته تشریف لري، دوی به هم تاسو سره وار په وار خپل برنامې وړاندې کوي. همیشه راشئ، روشن ستاسو خپل کور دی. ډېرې اوږدوم نه. اقول ما سمعتم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روشن نزدیک شدم. تشکر. با پلان ماهانه الفا پرایم 6 21 جی بی اینترنت و واتساپ نامحدود را فقط در بدل 1080 افغانی فعال نمایید. با فعالسازی دوباره این پلان در ماه آینده در جریان 5 روز 1.5 جی بی اینترنت رایگان نیز به دست آورید. برای فعالسازی F6 را به 555 ارسال کنید. با پلان های الفا پرایم بسته خاص یوتیوب نامحدود و بسته اجتماعی نامحدود را نیز فعال نموده می توانید. بازم خوش آمدین. سرعت 2 برابر 4G روشن را در شهر زیبای جلال آباد بیننده هستین. این چرخ خو میبینین دوستای عزیز. این چرخ عین از کابل کش کرده آوردیم برای شما تا ای که دوستان نظر به چانس و طالع خود از این چرخ جایزه به دست بیارن. و من از یک نفر دوست حتما ببینم دعوت طلب کی از خواهش میکنم که بیاید 8 جایزه دهی داریم. من برای شما دانه دانه خواهد خواندم، اما پیش از او ببینیم کدام دوست ما آماده از این است که طالع خود بیا همین خندروی چی یک خندروی شخصی است. شما را میخوایم استاد یک دفعه اینا بیاین بفتخارشان کف بزنین. سعی کنین دوستای عزیز. کلامتا نسوار انداخته. نام زیبایتان میتونم پرسان بکنم؟ السلام علیکم د تعالی ټولو مېلمنو ستړي مشئ. زه محمد آصف صافی د لغمان ولایت ژوندی اوسئ محمد آصف جان. دهی بسیار جوابای به حساب انتخابایی است که 1000 افغانی است، 10,000 افغانی است و یک بخش از این خالی است و یک بخش از این سیم کارت و پلان های الفا پرایم است که برای شما جایزه داده میشه و این چرخ به حساب دور داده میشه. درست؟ و هر خانه که به این برابر شد امو جایزه از اینا میشه و یک از خانه ها است که از تالار برای ایانا اگر اون ببرای که از تالار برای ما شما یک جای میشیم و محمد آصف استقبال میکنیم از امو رایی که ما آمده بودم. آماده هستین؟ به افتخار آصف جان کف بزنین. چی شخصیت خندان است. آصف جان خودت همی چرخ بده که شانست ببینن دوستا. چی میگه دوستا؟ چی؟ کلگی بگه خارج شو. و بالاخره هم 3000 افغانی خالی 10 دقیقه سفر در ریکشا و هدفون است. 10,000 افغانی. برو یک سیم کارت گلدن نمبر روشن و او هم الفا پرایم با پلان های الفا پرایم. آصف جان تبریک تان باشه. بسیار تشکر و خیر باشین و ایره همکارا برای شما تقدیم میکنه. این در روز جمعه خوش شانس هم شما شدین. بخیر باشین، سلامت باشین. با افتخار آصف جان یک کف بزنین و ببینم که دیگه کیا هستن که شانس خودم میخواین که آزمایش کنن. ببینم کیا هستن. خوش آمدین استاد عزیز. خوب است انشالله. مایک بفرمایین. با افتخار استاد بزرگوار، با افتخار ننگرهاری خودتان. استاد خپل نوم؟ منم قاری واسم الله ننگرهار ولایت 22 سالی اوسیدونکی. قسمت شما چی خواد بود؟ اجازه ده. بفرمایید. چی میگه؟ به نظرتون کدوم
خانه بیا خوش میشین. قسمت معامله دارم چیز رقم قسمتو این هم مثلا 10,000 افغانی است، مثلا 3,000 افغانی است، خانه خالی است خالی خو ملگی دو نزل مکنی و از تالار خارج شو میره و 1,000 افغانی سیم کارت و 10 دقیقه سفر در رکشا. بسیار عالی. اینمی لحظه قاری صاحب میرن در شهر جلال آباد 10 دقیقه در رکشا میشینن همراه شیره لالا و کل شهر هم میگردن. پیسه کرای شیره هم سر قاری صاحب است. دا بزتا را ڈالی کما قربان شما. قربان شما. قاری صاحب خوشحال شدیم. افتخار بخشید. جناب. به افتخار قاری صاحب یک کف بزنین. سلامت باشین. بخیر باشین. یک دنیا تشکر. قاری صاحب راستی رفته که من چکر میرم. سلام علیک. خوش آمدین. بخیر هستین انشالله. خیرتی است. بفرمایین. اسم زیبایتان؟ اسم زیبای ما نقیب الله ملک خیل. نقیب الله جان. بسیار خوب. خودتان در شهر جلال آباد هستین؟ جلال آباد هستیم. بسیار خوب. یگان چکر کابل هم میایین؟ خیلی زیاد زدیم. کی لط کردین؟ کس لط کردین؟ نه هیچ کس مرا کس لط کرد. کی لط کرده؟ والا یک جا لط کرد مرا در تکسیوانی. در تکسی سیستم یک آیفون موبایل کتی ما بود. در یک چند دوزا کتی ما ششته بود. این طرف بود طرف مرا لط کرد لیسی مریم. بس بود طرف رفت. موبایل مرا بود مرا تنها ماند اونجا. خیرمون دوزان بیادر ما و شماست. خدا یار هدایت کنه. میبینیم که چانس شما قسمت شما امروز چی است؟ چرخ بدیم؟ بفرمایین. اجازه تانست؟ چپا نکنین چرخ بتین ها. اوه چون یک قدر تیز است که تا ای که میاید دوستای ما و شما قسم میکنم چی گپاست انشالله خوش هستین. کارتان جور است. بشکتان او هیچ کدام گپی نیست. چانسشان خوب است یا خوش چانس است که دوزاد لیسی مریم یاری رقم لط کرده. و ایدفون 10,000 افغانی از تالار خارج شو. 1,000 افغانی سیم کارت الفا پرایم که خلاص است. 3,000 افغانی خالی. 10 دقیقه سفر در رکشا. 1,000 افغانی هم نه. سیم کارت الفا پرایم که پلان های الفا پرایم است قبلا آصف جان گرفتن. شما فعلا چونی خانه انتخاب شده همون سیم کارت را که برای آصف جان ما میتیم. شما یگان در وقت تلفن نداشتین کردت نداشتین برین پیش آصف. تشکر از شما. به افتخارشان کف بزنین. به افتخارشان. دیگه کیا هستن ببینم اول سعی کنم. بهم یک صدا کی است؟ کیا؟ بیا دوست عزیز بیا کبی شما رو چند دفعه وعده کرد. جنگ نیست کرتی تا نکش. جنگ نیست این رقم میکنه. به افتخارشان کف بزنین دوستای عزیز. خوش آمدین. خوش آمدین. نام خدا ورزشکار هم هستین. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د تعالی ټولو مېلمنو ته سلامونه احترامات. خواخ او خوشحاله یم چې د روشن سره له نږدې نه یم. ژوندی اوسې. اوه ماشاءالله. 10,000 افغانی کجاست؟ 10,000 افغانی در پشت سر از فکر میکنم. است مقصد از در بین انتخابات 10,000 افغانی هم است. اینه 10,000 افغانی. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا وکړئ کنه. یا دعا میکنن که از تالار خارج شو. همین سیم کارت از دیگر چی نه؟ 3,000 افغانی. عالی بود. تبریکتان باشه استاد. خوش شانس هستین. شانس خوب برتان میخوایم. سلام بگوین هم اگیره. قربانتان. به افتخار استاد کف بزنین. بفرمایید استاد عزیز. قربان شما. سلامت باشین. قریب یک ملاق دادم. تشکر. در بین شما دیگه کیا هستن؟ اینمی دوست ما که تو مویای لکس هم تو
بسیار هم تو مویای بلند دارین. میبینم تانه اونا مویای خودم می رقم کردن دیدمشان. بفتخارشان کف بزنین. زمانم ده استاد آقا گل ده لغمان نه. استاد مصور زمان شاگردو. او شاگرد شما هست؟ بله. خب این شاگردتون است چند ماه میشه که ملاق میزنه؟ این که بسیار قهرمان است در پاکستان، در ایران مسابقه برده، بسیار یک شاگرد قهرمان است. خوب چیزی برای $1000 کجا است؟ بیا 1000 افغانی سیم کارت الفا پرایم کو رفته، 3000 افغانی هم رفته و بالاخره خانه خالی هم شاید رد شود. کت شیره؟ خانه خالی. خود شد. شما همون 3000 افغانی همراه شاگردتان نیم کنین. افتخار استاد کف بزنین. خوش آمدین. خوش باشین. ببینم که در بین شما دیگر کدام دوستا هستن. این طرف کیا هستن؟ بله. امی تفلکا یک دانه میه امی کلاکایی بسیار اونم قندولک خورترک بیا چیشه بیا رازایی چیه؟ نومیز شایده؟ اقرا نام خدا. رازایی پدیزایی که رازایی تمامتون ایره یک تو بتین. ببینیم که جایزه شما چی خواد بود. اقرا جان سیست و هیدفون است 10,000 افغانی است. ما آرزو دارم که 10,000 افغانی بیایه برای شما. انشالله از داهیله دارم 40,000 افغانی تاسو ته داله کرم. برو همین دنیا تیر است. اجازه است یک تصمیم همیشه اجازه است همین 10,000 افغانی به می اطفال تقدیم. دلم نوشت دیگه یارا دیر من نه قربان شما جوانده وسی دیر من نه سعی کنین نفتین. خب دوستای عزیز در این قسمت برنامه یک پیشکش بسیار خاص برای جلال آبادی های عزیز داریم که 20 جی بی اینترنت در بدل 630 افغانی میتونین که به دست بیارین و همچنان 40 جی بی اینترنت در بدل 1080 افغانی. فهمیدی چوچه؟ و دوستای عزیز میریم تصویرم میبینیم که چگونه این بسته ها را شما میتونین فعال کنین. این مخصوص ننګرهار د انټرنیټ ځانګړي بندلونه یوازې د ننګرهار زون لپاره 60 جی بی بندل یوازې د 610 افغانیو په بدل کې 10 جی بی بندل یوازې د 899 افغانیو په بدل کې 40 جی بی بندل یوازې د 1080 افغانیو په بدل کې د دې بندلونو 50 سلنه انټرنیټ د شپې 10 بجو څخه د سهار تر 2 بجو پورې د ګټه اخیستنې وړ دی. د فالولو لپاره 242 ډایل کړئ. روشن نزدیک شدن. این بسته ها را شما میتونین فعال بکنین. این همون رقمی که ما به مزار پیشکش داشتیم به هرات زیبا و این به شهر ننګرهار همیشه بهار است. و همچنان در این قسمت برنامه ما از یکی از شخصیت های دعوت میکنم که وقتی ما از کابل زیبا سفر فورجی روشن آغاز کردیم بسیار زحمت کشیدن رفتن به مزار با ما. بعد از او زحمت کشیدن به هرات رفتن. به افتخار جناب عبدالعزیز نیازی معاون بخش فروشات شرکت مخابراتی روشن بفرمایید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د وینا په پیل کې زه تاسو قدرمنو ملمنو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلی سنت وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ټول روغ خوشحاله او په خیر او عافیت سره یاست. زه عبدالعزیز نیازی د روشن مخابراتي شرکت د اړیکو او بازارموندنې د برخې مرستیال یم. تاسو ټولو قدرمنو ملمنو ته د نننۍ غونډې له امله له زړه څخه ښه راغلاست وایم.
نن زما لپاره ستر ویاړ دی چې د افغانستان د همیشه بهار ننګرهار په ښکلي ښار کې ستاسو په منځ کې یم. د دې ښار هره کوڅه هره خاوره د ما د زړه یوه برخه ده، ځکه چې روشن له ننګرهار او ننګرهاریانو سره یو ځانګړی ارتباط لري. خلک زموږ راتګ ته منتظره وو او اوس موږ دلته یو تر څو تاسو ته تر ټولو چټک 4G انټرنیټ او ځانګړي آفرونه درکړو. څرنګه چې موږ تاسو سره وعده کړې وه، دا ځل مو د همیشه بهار ښکلي ولایت ته سفر وکړ تر څو د روشن چټک 4G خدمتونه زیرې تاسو ته درکړو. ننګرهار یوازې یو ولایت نه بلکې زموږ لپاره یو ویاړ، یو افتخار او یو ځانګړې اړیکه ده. دا ښار د رڼا، نوښت او پرمختګ سمبول دی او همدا لامل ده چې موږ نن دلته ستاسو سره یو. روشن تل د نوښتونو مخکښ شبکه پاتې شوې او دا ځل مو د الفا پرایم ځانګړي پلانونه تاسو وړاندې کړي چې له مخې نه یوازې چټک انټرنیټ، نامحدوده اړیکې او نامحدوده پیغامونه ترلاسه کولی شئ، بلکې تر ټولو مهمه ده چې نامحدوده واتساپ ته لاسرسی هم لري. دا زموږ وعده ده چې تاسو ته د مخابراتي نړۍ غوره اسانتیاوې درکړو. روشن یوازې د مخابراتي خدمتونو نوم نه دی، موږ د ټولنې، فرهنګ او ورزش د ودې لپاره تل ژمن پاتې شوي یو. تیر کال روشن د ننګرهار 16 رمضان جام کرکټ لیګ مالي ملاتړ وکړ. دا یو له هغو مهمو قدمونو څخه و چې زموږ د ورزشکارانو، ځوانانو او د کرکټ مینوالو ته مو وښودله چې روشن تل د دوی تر څنګ ولاړ دی. موږ د ننګرهار په بېلابېلو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې او د فرهنګي پروګرامونو مو ملاتړ کړی. همدارنګه مو د لغمان سمسور مشاعره کې د شعر او ادب مینوالو ته خپله ژمنتیا وښوده. دا زموږ لپاره ویاړ دی چې د افغانستان د هنر، د فرهنګ او سپورت د ودې لپاره هلې ځلې کوو. او کله چې زموږ هیوادوال د سختو شرایطو له امله د همسایه ملکونو نه راستنېدل، روشن د عاجلو مرستو لپاره په لومړۍ کرښه کې وو. موږ هغوی ته د خیمې، خوراکي توکي او ضروري وسایل برابر کړل. ځکه روشن یوازې یو مخابراتي شرکت نه دی بلکې د خلکو ژوند ته ژمن شریک دی. او وروستی مهم ګام، موږ د جلال آباد فوټبال سټیډیم بیا رغونه او برانډینګ ترسره کړه تر څو زموږ ځوانان، لوبغاړي او د فوټبال مینوال یو عصري، ښکلی او غوره چاپریال ولري چیرته چې خپل استعدادونه ښکاره کړي او زموږ د خلکو د ننګرهار او د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل مثبت ګام دی. اوس غواړم یو بل زیری هم لومړی تاسو ته درکړم. څرنګه چې تاسو پوهیږئ د روژې مبارکه میاشت را روانه ده او موږ غواړو په دې مبارکه میاشت کې خپلو هیوادوالو ته یو استثنایي وړاندیز ولرو. موږ تاسو ته د عمرې حج سفر کولو زمینه برابروو. کله چې تاسو د الفا پرایم پلانونه فعالوئ او یا خپل ملګرو ته وړاندیز کوئ نو دا چانس ترلاسه کوئ. که چیرې تاسو د الفا پرایم پلانونه چې بیه د 500 افغانۍ نه ډېره وي فعاله کړئ او یا یې خپلو ملګرو ته وړاندیز کړئ، 2 چانسه په دې په چاچونه کې ترلاسه کوئ. او که چیرې د 500 افغانیو نه کم پلانونه فعال کړئ او ملګرو ته یې وړاندیز کړئ نو یو چانس ترلاسه کوئ. هره اونۍ 5 ګټونکي به لرو نو چانس ډېر دی. کله چې په چاچونه پیل شوه تاسو هم کولی شئ چې خپل چانس تجربه کړئ. زه له تاسو ټولو څخه مننه کوم او هیله لرم چې زموږ چټک 4G خدمتونه ستاسو ژوند ته لا نورې اسانتیاوې راوړي. موږ به د لوړې انګیزې او قوي ارادې سره خپل سفر ته دوام ورکوو او هر ګام چې اخلو ستاسو لپاره او ستاسو په خاطر به وي. ژوندی دې وي ننګرهار، ژوندی دې وي افغانستان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبر خوش به دوستداران یوتیوب، حالا وابسته هفته‌وار 10 GB فقط در بدل 225 افغانی از یوتیوب استفاده کنید و از دیدن ویدیوهای دلخواهتان لذت ببرید. برای فالسازی S225 را با 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن. بیا هم چراغلاست روشن زانگر اخبارونه په ننګرهار ښار کې ده و شما از این به بعد بدون محدودیت از غوچک تا سخرود، از درونته تا جنگل باغ،
از خوگیانی و لالپور تر کامه پوره بدون محدودیت گپ بزنین. به افتخار همیشه بهار ننگرهار. و گپ جالب دیگه که وقتی ما اولین روزهای کاری خود 15 سال قبل یعنی کارهای هنری را آغاز کردم، در اولین روزهای کاری یک دوست هنری پیدا کردم که 15 سال قبل بود و امروز هم از این دوستی 1.5 دهه میگذره که این دوستی ما مستحکمتر شده. شخصیتی است که از غوچک زیبا قدم برداشت تا ای که تمام جهان به خوشی و خنده بیاره. اقدر نام خدا ای چالاک است که چند وقت پیش در غوچک در پیشروی یک دانه گو ای کا انداخته بود و در چشم گو یک دانه آینک سبز مانده بود. ای گو بیچاره 3 ماه کار رشقه کدم بخورد و همچنان بله دقیق است و همچنان آل که دیده سرعت 4G روشن 2 برابر شده برای گو وعده کرده که رشقه را برای دانلود میکنم. من شما را زیاد در انتظار نمیمانم. به افتخار دوست، رفیق، به افتخار چهره خندان ننگرهار که امروز تمام جهان برش افتخار میکنه و 15 سال میشه که به خانه های شما، به قلب های شما خوشی و خنده را هدیه میکنه. به افتخار ریاض احمد شیر یا شیرای لالا. شیرای قربانت شم. خیر سلامت. ډیره مننه تالار کې ټولو میلمنو ته، ښاغلو راغلو مشرانو کشرانو ته همیشه تل خوشحاله خندانه اوسئ. قاسم جان لکه څنګه چې ویلي یو عمر کېږي چې موږ سره په سټیج پاتې شوی تکړه با استعداده ممثل ده. 2 ټپې به ورته ډالۍ کړم وایي په تا دې هېڅ نه کېږي یاره، په ما دې وشي د ډالرو بارانونه. او بله ټپه به ورته دا خاص قاسم جان ته ډالۍ دی دې په خاطر وایي له خمارو سترګو دې زار سم، له خمارو سترګو دې زار سم لکه وزه چې د کړکۍ نه وګوري نه. د دې په خاطر ډیره مننه د روشن مخابراتي کمپنۍ نه چې ښکلي همیشه بهار او د مشرقي زون ته راغلي. د دوی د خدمتونو نه نړۍ مننه. واقعیت چې دغه نوي پروګرامونه چې هم قاسم جان تعریف کړل، مخکې رئیس صاحب ویلي د دوی نه باید موږ ګټه واخلو. نو د هغې په خاطر قاسم جان نو څومره صفت وکړو کم ده. قاسم تکړه ځوان، همیشو ته د کامیابۍ دعاګانې کوو، لا دې وځلیږي، لا دې کامیابي. د دې په خاطر داسې تالار کې میلمانه دي ډېر خفه خفه نازي، لږ خوشحاله کښېنئ، دومره خفه خفه ښکارئ لکه د ټول پروګرام مصرف چې تاسو کوئ. شیرای عزیز همچنان یک کار بسیار جالب در این برنامه صورت میگیره که این با خودت مشترک انجام میتیم. مبلغ مکملی که تمی بخش برای ننگرهاریا جایزه داریم. مکمل بگو چند است؟ څو به له 1,00,000 کم او له 80,000 پورته 90,000 افغانی. 90,000 افغانی امروز در ننگرهار تقدیم میشه که یا برای گرفتن 90,000 افغانی آماده است. فکر میکنم دروغ میگیم. نه راست است. این سوال نیست، یک معما گناه یک چیزی است. ننگرهار همیشه بهار است شیرای. در جایی که بهار است همیشه سرسبزی است. به جایی که سرسبزی است صدای پرنده ها است. درست؟ صدای یک پرنده را ما پلی میکنیم، هیچ کسی نقل نمیته. 20,000 افغانی ارزش است. شما در مدت 3 ثانیه باید بگویید که کدام پرنده است. آماده هستین؟ صدا را پلی کنین. بس که از پنجره نبره. کاوکس میگه. شما ببینید دوستان عزیز مرغ خیال کاوک کرده و این متاسفانه صدای مرغ بود، مرغی که تخم میداد. آفرین. او هم در دیگه جه. چرا در دیگه جه؟ بخیر باشین. اجازه فامیلی نداشت. شیر محمد جان تشکر. بخیر باشین. سلامت باشین. کی است؟ رازی. دا استاد. واه 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 دنده برید لرې نه چې ګورې لکه د وزې خپای چې خوله کې نیولي. ډېر خطرناک برید. واه دا ښکلی وطندار ستړی مه سې په خیر راغلي. دا هغه څوک ده چې خالي په زور دی چې په کور کې دا برید باندې لاس کش کي داسې
مجال څوک نه لري چې چا خبره چرګاګۍ واچوي همین مایک ببخشید برای استاد بتین مایک است او ښکلی نوم دې هم راته ووایه سلامونه احترامات ټولو ته نواز شریف خماریم د ننګرهار ولایت دویمې ناحیې دیدی نواز شریف نامشان نواز شریف نواز شریف لاله اول دا راته ووایه چې د میاشتې د برید 100 روپۍ مصرف لري ولې دا خو به ټیم په ټیم غوړېږي ټیم په ټیم باندې والا شیرا لاله جمهوریت کې خو د دې تمیتیل راوړل خارج نه مصرف یې ډېر اوس مې کم کړي دي نو مصرف یې کم دغه شلشمونو کارالو خو زه چې فکر کوم په هغه وخت کې دا برید داسې پاسول اوس داسې لاندې پراته دي لکه پرتوګ دي چې په تناب اچولی و یک سوال دیگه هم ازشان میکنم آسان باشه ولایت از افغانستان نام ببرین که قبل از اینکه ما به ننگرهار بیاییم سریعترین فرجی روشن در ولایت جشن گرفتیم یک ولایت باشه هرات شنزر افغانی اولین برنده دادا و لاس راکا تبریک د روشن فورجي سفر د کابل ښکلي ښار څخه د مزار تر زړه او د مزار له زړه نه د هرات تر لرغوني ښار پورې زموږ هر فورجي سفر یو پیغام درلود د افغانستان خلکو ته د نامحدودو ارتباطاتو وړاندې کولو پیغام موږ دا پیغام هغو ښارونو ته ورسوو چې د هغوی د تاریخ، هنر او شاندارو کلتورونو ویاړ لرو موږ راغلو څو د ویاړلي افغانستان خلکو ته یوه ځانګړې ډالۍ ورکړو د روشن فورجي چټک انټرنیټ چې واټنونه نږدې کوي اړیکې ګړندۍ کوي او شیبې لا ارزښتناکوي هر ګام مو له تاسو سره ستاسو لپاره واخیست او دا ځل د همیشه بهار ښار جلال آباد ته راورسېدو هغه ځای چې د روشن د بریا کیسه ستاسو پښتون لا ښکلی کیږي او حقیقت مومي روشن نزدیک شدن ذهني پښتنه د فکر وکړه 20 متره لرګی ده 20 متره لرګی ده هره ورځ له ښاره نجار راوړي او 2 متره کته کوي په څو ورځو کې دغه 20 متره لرګی خلاصېږي نو په 9 ورځو چک چک ورته وکړئ برنده 20,000 افغانی بسیار عالی بسیار معقول و 40,000 افغانی فعلا از بودجه فورجی روشن آمده به استادا و من از شما یک سوال میکنم آماده دارم کمی 40,000 به اینا تقدیم شود آماده هستین؟ آماده هستیم آسان بود آسان است وقتی شرکت مخابراتی روشن در سال 2003 به فعالیت آغاز کرد حالا براتون میگم خانه خالی زیل را پر کنید وقتی شرکت مخابراتی روشن در سال 2003 به فعالیت آغاز کرد اولین شماره های این شبکه 0700 بود 0799 برنده 20,000 افغانی چقدر خوبه 40,000 افغانی بر شما تقدیم شد بسیار تشکر همکارا حتما بر شما تقدیم میکنن این مقدار پیسه مننه قربانم شم خوشحاله اوسئ بفرمایید دواره ګټونکي ډېر ښه لږ کم بزنئ مایک بیسه پیستول بوتو چک ورته وکړئ د دې په خاطر چې نورې هم قسیم جانه یکی است بله دو نفر میخواهیم برشان بین این میستان که خوب یک موی چی داره بیا تو بیا این دو نفر برشان کف بزنین بی نوم دې راته وایه ځوانه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شیر لالا ته او قسم جان ابراهیمی ته د غونډې راتلونکو تعالی ټولو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د شیر لالا نه ډېره نړۍ مننه چې زه سټیج ته راوغوښتلم او زه عبدالله خاکسار د سخرو د ولسوالۍ ډېر خوښ یم چې د روشن مخابراتي شرکت همکاران خپل نړیوالو ته خپل وطنوالو ته خدمت کوي ډېر منندوی یم نړۍ مننه د لا بریاو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم عزیز محترم نوم دې هم راته ووایه نوم مې رشاد د لغمان اوسېدونکی واه شین لغمان ته مې یو چکچک وکوي ولې چې زموږ او تاسو کور ده نو د هغې په خاطر اوله پوښتنه مې دوی ته ورکړه د ننګرهار ولایت د څلورو ولسوالیو نومونه واخله خوږیاڼي سخرود کاما بیسود
جناب رئیس صاحب صحوی زور جلال آباد اسمشان چیست؟ عبدالباسط نبیل. اوس د خپل د مخابراتو د رئیس نه قاري صاحب ذبیح الله زکي نه هیله کوو چې سټیج ته راشي او هغه ګټل شوی چک چې دې ځوانانو ګټلی دی ته تسلیم کړي چې او تاسو ورته چکچک وایي دې په خاطر چې دې ځوانانو دا چک ګټلی چکچک ورته وکړئ قاري صاحب ذبیح الله زکي و همچنان جناب رئیس صاحب زورم رئیس صاحب محترم ستړی مستی هر کله راسي یو بله مبارک دی چکچک وکړئ دې ځوانانو ته چکچک وکړئ ډېر ښه 90,000 افغانی بر دوستان تقدیم میشه. رئیس صاحب وایی دیگه همه تو یک جایزه است که دوستا بفهمن که شیرای دروغ نمیگه راست سیگه. تبریکتان باشه. د انټرنیټ ځانګړي بندلونه یوازې د ننګرهار زون لپاره 10 جی بي بندل یوازې د 610 افغانیو په بدل کې 10 جی بي بندل یوازې د 899 افغانیو په بدل کې 40 جی بي بندل یوازې د 1080 افغانیو په بدل کې د دې بندلونو 50 سلنه انټرنیټ د شپې 10 بجو څخه د سهار تر 2 بجو پورې د ګټه اخیستنې وړ دی. د فالولو لپاره 242 ډایل کړئ. روشن نزدیک شدن. قسمی که پارسال شیرای گفت که روشن حامی جام صلح بود و امسال خوشبختانه بازم می جام حامیش است و بخش مالی انشالله حتما همراهشان همکاری می داشته باشن و همچنان شیرای جان عزیز یو مننه به هم دو ښکلي هوټل نه دغه هوټل امپریال لکه څنګه په دې همیشه بهار کې په دې ښایسته ښار کې جوړ شوی ده د دې د خدمتونو نه د دې د لکه دغه تالار جوړ شوی د دغه موږ د میلمنو د خدمتونو نه دوی نه هم مننه کوو چې موږ پروګرام یې ښایسته کړو نړۍ مننه ترې نه که د دوی د روشن په سیم کارت کې څه مشکل یا څه پرابلم ولري کولی شي موږ تخنیکي ټیمونه بیرون دي چې لاړ شي او خپل سیم کارتونه که راجستر نه راجستر دي کي او که کوم بله ستونزه لري چې هغه هم زموږ تخنیکي ټیم ورته حل کي. بله و همچنان دوستای عزیز اینا بخیر رمضان هم رسید. شیرای خو وزن خود کم میکنه و به جان ما که و یک تخفیف بسیار خاص به خاطر رمضان داریم برای دوستا برای او در بزرگایی که میخواهند بخیر بعد از ختم رمضان به حج بیت الله شریف برند. ما از همین لحظه دوستایی که میخواهند حج بیت الله شریف برند پلان های الفا پرایم فعال بکنن استفاده بکنن. در جریان ماه مبارک رمضان در هر هفته 5 برنده حج ما خود داشتیم. واه دا خو ډیر ښه کچکش دی دې په خاطر باید موږ ترې زر تر زره ګټه واخلو. قاسم جان یو شیبل بله یک چیز یاد من را شیرای عزیز که 20 برنده در جریان یک ماه یعنی 20 حاجی ما خود داشتیم بخیر بعد از عید رمضان. خدا نصیب هم ما شما را بله و ما را هم دعا کنین بخیر در این سفر و این هم نمونیش از دوستای عزیز شما میتونین که حتما کسایی که بخیر پلان دارن که رکن پنجم اسلام بخیر ادا بکنن حتما استفاده بکنین. پیش از پیش حج شما مبارک باشه دوستای عزیز. ډېرې خبرې نه کوو په آخر کې موږ به ښکته شولو سټیج نه او د اترا بله رئیس صاحب ته هم دعوت ورکوو شینواری صاحب چې هر چیرې ده چې راشي خپله عالمانه وینا واورئ په ټولو دوستانو ته او موږ به د سټیج نه ښکته شو. ډېره مننه. و همچنان از رسانه های عزیز تشکری میکنیم که در تمام برنامه های ما تشریف میارن و موفق باشین. همیشه جناب رئیس صاحب تشکر بازم خوش آمدین. وقت خوب بر شما میخوایم. دوستان عزیز از شما بسیار تشکر به افتخار رئیس صاحب و سخنهای زیبایشان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه د مخه د ننګرهار ولایت د مخابراتو قدرمن رئیس صاحب د دولتي او غیر دولتي ادارو راغلو مسؤلینو د کابل څخه د روشن مخابراتي شرکت راغلي پلاوي او د تالار ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روشن مخابراتي شرکت له لورې د مشتریانو د تشویق په خاطر نیول شوې ده تر څو مشتریان تشویق شي او لا نور جذب شي. اما زموږ هڅه همدغه ده
چې نور مخابراتي شرکتونه هم ورته پروګرامونه ترسره کړي، همدارنګه نوې نوې برنامې منځته راوړي. د انټرنیټ ځانګړي بنډلونه یوازې د ننګرهار زون لپاره 20 جی بي بنډل یوازې د 610 افغانیو په بدل کې، 10 جی بي بنډل یوازې د 899 افغانیو په بدل کې، 40 جی بي بنډل یوازې د 1080 افغانیو په بدل کې. د دې بنډلونو 50% انټرنیټ د شپې 10 بجو څخه د سهار تر 2 بجو پورې د ګټه اخیستنې وړ دی. د فالولو لپاره 242 ډایل کړئ. روشن نزدیک شدن. د مخابراتو وزارت د اترا ادارې له بودیجې څخه 24 مخابراتي سایټونه منظور کړي دي چې فی الحال په لرې پرتو سیمو کې ساختماني چارې جریان لري. ان شاء الله د 2025 کال تر وروستیو پورې به دغه 24 سایټونه فعال شوي او خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي. نور ملګري به هم ویناوې لري، برنامې به زه خپله وینا اوږدول نه غواړم. د ټولو راغلو مېلمنو څخه نړۍ مننه. یو سوکاله پرمختللي او آباد افغانستان په هیله. د روشن 4G سفر د کابل ښکلي ښار څخه د مزار تر زړه او د مزار له زړه نه د هرات تر لرغوني ښار پورې. زموږ هر 4G سفر یو پیغام درلود. د افغانستان خلکو ته د نامحدودو ارتباطاتو وړاندې کولو پیغام. موږ دا پیغام هغو ښارونو ته ورسوو چې د هغوی د تاریخ، هنر او شاندارو کلتورونو ویاړ لرو. موږ راغلو څو د ویاړلي افغانستان خلکو ته یوه ځانګړې ډالۍ ورکړو. د روشن 4G چټک انټرنیټ چې واټنونه نږدې کوي، اړیکې ګړندۍ کوي او شیبې لا ارزښتناکوي. هر ګام مو له تاسو سره ستاسو لپاره واخیست او دا ځل د همیشه بهار ښار جلال آباد ته راورسېدو. هغه ځای چې د روشن د بریا کیسه ستاسو په شتون لا ښکلی کیږي او حقیقت مومي.